د کجوري یو تنه به پرته وه دومره اوچ ډډ چې ورته ویلی کېږي. آقای نامدار به په هغې ډډ باندې جلوه افروزو. صحابه کرامو ته به بیان کولو. څه به کوله؟ نه ودی څه به کوله؟ بیان واز او نصیحت به کولو. بیا یوه زنانه وه مالداره دینداره صحابیه. نبی علیه السلام د پاره یو منبر تیار که چې په هغې کې 3 سټیپو 3 پوړۍ لګېدلې وي. هغه منبر چې جومات ته راوړه مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم توقیع یې نبی علیه السلام چې رالو وی کته نو ډایرک منبر ته تشریف راوړه او کېناست. بیان شروع که چې د مسجد په دې حال کې د جړه اوازونه شروع شو. صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین ګوري چې هغوی نظر واچو چې دا د جړه آواز د کم ځای نه راځي. جړه رو رو زیاتیږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د منبر نه راکوز شو چې رالو وی کته د کجورې هغه اوچ ډډ چې کم دی هغې جړله. نبی علیه السلام ورته فرمایي ولې جاړې؟ ورته وی بفراقک، اے د الله پیغمبر ستا په جدایۍ باندې جاړم چې منبر له دې تشریف یوړو زه یوازې پاتې شوم. زما او ستا داسې پیغمبر چې د کجورې تنه ورپسې جاړي، د کجورې تنه اوازونه کوي. صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین فرمائی وی که چرته کې نبی علیه السلام د کجورې د ډډ له نه وی راغلی او لاسې پې نه وی ایښی او ځان ته نه وی نږدې کړې، وی دی به داسې جړلي وو چې د ډېر د خفګان د وجې نه دا به په منځ باندې دوه شوي وو. داسې محبت د پیغمبر علیه السلام سره او زمونږ او ستاسو محبت دی. خفه کېږو به نه، او که څوک خفه کېږي نو زر ځله دی خفه شي. زمونږ او ستاسو محبت برای نام دی. مونږ ناره لګو، پوه شي په خبره؟ څه ناره لګو؟ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. او چې کله د موت وخت راشي بیا به درته ووایم په ګرمه ځمکه څوک خپه نږدي. دا ناره هسې مونږ یو زباني جمع خرچ لګو. موتا د محمد عربي صلی الله علیه وسلم یو سنت ژوندي کېدو ته تیار نه یو نو غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. دې ته بس تیار شو. دا خو هسې وایو د خلکو د دوکه کولو دپاره وایو. دغه محبت د صحابه چې په یو اشاره باندې د جان مال حال د سر تیرېدو نه تیار او د هغې ثبوت یې ورکړ. بهر حال جړلې. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې یو 2 دعاګانې درته کومه. څه کومه؟ 2 دعاګانې. 2 کې یو دعا ځان له خوښه که چې هغه درته وکړم. وی جی وایا. نبی علیہ السلام فرمایل که دا غواړې الله ته سوال کوم چې د مسجد نبوي په خوا کې سرسبز او شاداب ولاړې تر قیامته پورې او کجورې میوه کې او خلق درنه خوراک کوي او تر قیامته پورې درته زندګي میلو شي. څنګه دی خوښه ده؟ وی جی دویمه دعا راته وایي نو بیا فیصله کوم. وی دویمه ده که ته دا غواړې چې اوس دې دلته کې دفن کو او زه درله برابر کو او بیا د قیامت په ورځ په جنت کې ما سره یې نو څنګه دی خوښه ده؟ وی جي دا دویمه دعا مې خوښه ده. تر قیامته زندګي نه غواړم، تر قیامته پورې ژوند سرسبز او شادابي نه غواړم. دا خورې مې قبولې دي خو لیکن چې د قیامت په ورځ په جنت کې تا سره یم. مورخین او علما لیکي چې دقه د کجورې داونه به د قیامت په ورځ په جنت کې د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وي. زویم ډېر بیکاره مسلمان به هغی چې د پیغمبر په محبت کې جنت حاصل نه کړي. یاد ساتئ البدایه والنهایه دا یو د تاریخ کتاب دی، علامه ابن کثیر رحمه الله لیکلی.
په دې کې لیکي چې غزوه خیبر کله وشو او مال غنیمت تقسیم شو نو پاغې کې یو خرم گیر شو. نو دغه خر د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حصہ کې ورسېده. اول ورسېده د خر الله ته سوال کړو چې ما د آخر زمانې د پیغمبر دور ته مې ورسوه. یاد ساتئ د نبی علیہ السلام په حصہ کې راله یو ځل داسې ناس د خپې لګولې دي زمو ستا داسې پیغمبر چې خرم ادب کوي خاموش ناس دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تینا تپوس کوي مسمو کا سنوم دی 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 ورته زما نوم دی یزید ابن شهاب. نبی علیہ السلام فرمای دا نوم مې له خوښ نشو دا خو د انسان نوم دی او چونکې ته زناور تاله زنوم اقدمه ستا نوم دی یافور. سنوم دی یافور. اوس د دغه خر تذکره مونږ کو په منبر رسول باندې په جمعات کې مسلمانانو ته د جمعې په پاک ورځ باندې ولې کو ځکه د آقا غلام و په دې باندې الله پاک مونږ له اجر راکړي. خر ته کمال ملو شو د چا د وجنه د نبی علیہ السلام د وجنه. وګه په خبره اترې کوي لګیا دي. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي چې زما په نسل کې اویا خرونه تیر شوي دي. خپل سلسله ورته یاد ده داسې کمالی دی او په اویا واړو باندې پیغمبرانو سورلی کړې ده. دیو جن لیکي فقها چې د خر د ملا د غوښه دا پاکه ده د ملا خوله پاکه ده دا کپړې نه پلیته په دې انبیو ناسته کړي. وی د الله پیغمبر زم دا غواړم چې زما په دې ملا باندې تاسو هم لږ کښېنئ او سواری پې وکئ. دا غواړم دا مې خواهش دی خو د الله پیغمبره ما دا خپل ملا پاکه ساتلې ده ستانه وړاندې زه د یو یهودي په قبضه کې وم. هغه یهودي به چې زما د پاسه کېناسته ما نه دی پرېښی هغه دومره غصه شو چې زما په دې سټ باندې به کېناسته. خو د الله پیغمبره تا پسې به ډېرې خبرې کولې وی دا خبرې به ما نشوې برداشت کولې. وی بیا ما څو کړل چې دی به زما په دې سټ کېناسته زه به لاړم یو کاڼیزې ځمکې ته چې هلته به کاڼي پراتو هلته به مې لتې شروع کې ای د الله پیغمبر ستا دا دشمن به مې په کاڼو کې روغورځولو لاسونو خپې به مې ورله خوږ کړلې. خر زما ستا پیغمبر باندې غیرت کوي. هسې سوچ کوئ او د خپل ګریوان کې به ټول مسلمانان وګورو چې داسې دور راغلی دی چې موتا د محمد عربي د عاشقانو په قطار کې ولاړو که د هغه د دشمنانو په قطار کې ولاړو. سوچ وکړئ لږ فکر وکړئ ټول پوهیږو په دې خپل پیغمبر هم غیرت کړی دی یا هم نه دی کړی. هر سړی پوهیږي. مونږ به صرف اشاره درکو درله باقی دا هر چا خپل خوخه ده دا هر چا خپل سوچ ده دا هر چا خپل فکر ده چې کم طرف ته ځي خو حساب کتاب په قبر کې او میدان حشر او پولیس رات کې شته. نو بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل خا دغه سوا وی او یا رسول الله ستا دشمن رانه خوشاله شوی نه دی همیشه مې ورسره دشمنی کړې ده. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خادم مقرر که. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویل ته خادم شوې. څه شوې؟ خادم. بیا به دې مسجد نبوي سره بهر ناستو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام برالو به فرمایل یافور لاړ شو حضرت بلال ته آواز کا. یافور برا روان شو او گیٹ
به په مخوکه باندې وټکو چې حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ براوته یافور به ورته اشاره وکړه بلال صاحب به پوه شو چې دا آقا را لیږلی دی ګوره د آقا په غلامۍ کې خر ته مقام ملاویږي او تاریخ لیکي چې صحابه کرامو د خر ته سپک نه دي کتلي ولې د آقا غلام وو مونږ او تاسو به ځان سره سوچ کوو چې کم سړی په مصله ولاړ یو د آقا وارث هغه پسې کنځل کوو نوم عالم پسې چې چا کنځل وکړله نوم عالم چې د علم نوم ورپسې و او دته پته وه چې دا عالم دی قرآن او حدیث او دته پته وه چې دا یقینا عالم دی او دغه عالم باندې د دنیا د ټولو خلکو دا یقین او خلکو دا گواهی ورکول چې دا عالم دی او چا ورپسې کنځل وکړه د الله په ذات قسم بیام قسم چې دا سړی د دین اسلام نه خارج دی او که وعدې کړي ښځه پې په 3 کاڼو طلاقه ده تاسو د فیسبوک حال وګورئ یوټیوب باندې وګورئ چې علماو پسې خلک کم کنځل کوي یاد ساتئ زما د الله په ذات قسم چې عالم ته الله پاک کم عزت ورکړی دی دا الله ورکړی دی که دا ټوله دنیا را جمع شي د هغه په عزت کې د ذرې برابر کمی نشي راوستی خو خپل ځان جهنم ته ورسو لږ سوچ پکار دی صحابه کرام د هغې خر قدر کوي ولې د آقا د در خادم دی نو چې یو سړی د آقا وارث وي مونږ او تاسو به د هغه قدر کوو که نه کوو کو به که نه به کوو خو ماحول داسې راغلی او بیا چې کله د الیکشنو دوران راشي دا خو عارضي څیز دی وروره زه د ملګرو ته دا نصیحت کومه نه زما خپل دا خواهش ته تر قیامته پورې انشاءالله چې تر څو ژوند یم دا خواهش زما نشته چې زه د یو سیاسي پارټۍ سره ټچ شم مال الله پاک آزاد زندگی را کړې زه د چا غلامي نه کومه زه د الله او د محمد رسول الله غلام ډېر باس نه ځان ټچ کوم نه تعلق ساتم خو ملګرو ته نصیحت کومه جولی ورته نیسم چې مه کوئ جګړې مه ګاونډي سره جګړې کوئ د کینډیډیټ په سر باندې مرور سره جګړې کوه مه د دیندار سړي سره جګړې کوه پاس او فیل د الله په ذات قسم دا د الله سره دی که ته هر څومره منډې وې او الله ویلی چې دا به فعلی قسم د الله په ذات چې دا فعل دی یاد سات دې دور کې بیا زمونږ او ستاسو نه الله پاک هیر شي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هیر شي مور او پلار را نه هیر شي گاونډیان هیر شي رشتہ دار هیر شي صرف د 15 کالو د پاره خو لیکن ډیر پکې 15 کالو ته هم نه رسی پکې د دنیا عہده ده د ټولو ملګرو ته نصیحت کوم او د زړه د درد یو اپیل کوم چې دې کې چا سره جګړې مه کوئ چا ته سپک نوم مه اخلئ چا له چې کوم دی د انتخابي نشان پیغور مه ورکوئ چا پسې لاسونه مه پړه کوئ چا پسې مسخرې مه کوه قسم دی چې د چا پورې دی وخندل تا د الله د قرآن د آیات د سورت حجرات نه انکار وکړه الله فرمای لا یسخر مه خانده چا پورې ټوکې مسخرې مه کوه ته وې خاندم به نو د الله دشمني دی که کو نه دی کړله یاد ساتئ زمونږ او ستاسو نه دین اسلام د ادب مظاهره کوي د بل مشر مه سپکوه ستا مشر به څوک نه سپکوي د قرآن فیصلم ده الله پابندی لګولې ده ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغیر علم الله فرمایي چې د کافرانو په وړاندې د کافرانو دی بوتانو مشرانو ته کنځل مه کوئ د دې مشرکانو مشرانو ته بوتانو ته کنځل مه کوئ هغوی به ضد او عناد کې راشي ستاسو رب ته به کنځل وکړي
نو ستا د لاسه ستا مشر سپکیږي، بیا ستا د لاسه ستا اسلاف چې کوم دی هغه سپکیږي. به هر حال د نبی علیه الصلاة والسلام سره محبت کوي. چې کله نبی علیه الصلاة والسلام د دنیا نه رحلت وکړه نو دغه خر ژوندی و، د به جړل. د مسجد نبوي په خوا کې به ناست و چې وبه کته آقا نشته په جومات کې، نو یې داسې به جړل چې د صحابه کرامو به سترګې د اوښکو نه راډکې شو، او د هغوی په مخونو به دا اوښکې را روانې شوې. ګریوان ته به راورسېدې چې زمونږ پیغمبر له الله دومره شان ورکړی چې دا بې زبانه سیزم ورپسې جاړي، فراق کې جاړي. 3 ورځو پورې ژوند دی. 3 ورځې بعد یو شاړ کوې و هغې ته یې ځان وغورځو د ډېر خفګان د وجې نه. د نبي علیه السلام جدایي برداشت کولی نشي چې آلته یې ځان وغورځولو، مال تکی وفات شو. علما لیکي، علامه ابن کثیر رحمه الله لیکلی دي چې دک خربه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د محبت د وجې نه د قیامت په ورځ په جنت کې ګرځي.